أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أيها الذين آمنوا اے مؤمنانو اوفو بالعقود پوره کې وعده احلت لكم حلال کړی شوی دي ستاسو د پاره بهیمه الانعام چارپایان د زناورونه چارپایان ساروی الا ما یتلا علیکم مگر هغه چې وبلستلی شي پتاسو باندې غیر محل الصید چې نه حلال غنون کی د ښکار لرا وانتم حرم پداسې حال کې چې تاسو په احرام کې ان الله بشک الله تبارک وتعالى يحكم حکم کوي ما يريد هغه چې اوغاړي یا ایها الذين امنوا اے مؤمنانو لا تحلوا تاسو سپکاوي مکوي بحرمتي مکوي شعائر الله د نخو د الله تبارک وتعالى ولا الشهر الحرام او ند میاشت د عزت ولا الهدي او ند قرباني د ساروي ولا القلائد او ند پټیدارو زناورو ولا امين البيت الحرام او ند هغه چتلون کی وی بیت الحرام ته خانه کعبه ته يبتغون لټوي فضلا من ربهم فضل د خپل ربنا ورضوانا او رضامندی واذا حللتم او هر کلا چې حلال شي یعنی هر کلا چې تاسو د حالت د احرام نه بهر اوځي فاصطادوا نو پس ښکار کوي ولا يجرمنكم او تیار دی نکړی تاسو شنآن قوم راود نه پاری تاسو یا ولا يجرمنكم تیار دی نکړی تاسو یا ولا یجرمنکم راود نپاری تاسو شنآن قوم دشمنی د یو قوم ان صدوکم د منکولو د دوی تاسو عن المسجد الحرام د مسجد حرامنا ان تعتدو دا چې تاسو د حد نه تجاوز اونکي وتعاونوا او تعاون کوي د یو بل سره مدد کوي د یو بل سره علی البر والتقوى پنیکي او په پرهیزګاری کې ولا تعاونوا او تعاون مدد مکوي د یو بل سره علی الاثم والعدوان په ګناه او په ظلم واتقوا الله او يرګه د الله تبارک وتعالى نه ان الله بشک الله تبارک وتعالى شدید العقاب سخت عذاب ورکون کې دی حرمت حرام کړی شوی دا علیکم پتاسو باندې المیتۃ مردارا والدم او وینا ولحم الخنزير او غخه د خنزير وما او هغه زناور او هل لغیر الله به چې نوم اوچت کړي شي आवाज اوچت کړي شي لغیر الله د غیر الله به په دې سره یعنی په وخت د ذبح کې والمنخنقه او هغه ساروي چې مړی خپکړي شوی وي والموقوذه او چې مړ شوی وي په وشتلو سره په گزار سره مړ شوی وي والمتردیه او هغه زناور چې راغړیدلی وي راغورځیدلی وي والنطیحه او هغه زناور چې پخکر وهلو سره مړ شوی وي وما او هغه زناور اکل السبع چې د هغینا خړلی وي درندگانو الا ما ذکیتم مگر دا چې ذبح کې تاسو یعنی داسې زناور چې هغه په مریخ پکې دو باندې یا په وشتلو باندې یا په غورځېدو باندې یا په خکر وهلو باندې یا د مردارې په خړلو باندې د درنده په خړلو باندې هغه د مړ کېدو نه مخکې ذبح شي نو بیا د هغې خوراک جایز دی ځکه فرمای الا ما ذکیتم مگر دا چې ذبح کې تاسو وما ذبح علی النصب او هغه زناورم حرام دي ذبح علی النصب چې ذبح کړی شوی وي په بوتانو په قربانیګاه باندې نصب دا یو کانه دی چې د بوتانو سره بخوا کې پروتو په هغه باندې به ساروي ذبح کول نو په هغه کانی باندې د بوتانو د پاره چې کوم ساروي ذبح شي هغه حرام دي وان تستقسموا او دا چې تقسیم کوي تاسو د دغه غوخي بالازلام په غشو باندې یعنی په غشو د جواره باندې ذالکم فسق دا ټول کارونه د ګنا دي اليوم نن رزي یئس الذين كفروا نا امید شول هغه کسان چې کافران دي من دینکم ستاسو د دیننا فلا تخشوهم پس مې ریګه د دوینا
وخشوني او اویریږئ زمانه الیوم نن ورځې اکملت لکم دینکم پوره کړو ما ستاسو د پاره ستاسو دین و اتممت علیکم او ما پوره کړو په تاسو باندې نعمتي خپل نعمت ورضیت او خوښ مې کړو لکم ستاسو د پاره الاسلام دینا اسلام دین فمن اضطر پس هغه څوک چې مجبوره کړی شو فی مخمصه د لوګینا غیر متجانف لاثم چې نوی مایل کیدونکي ګناه ته فإن الله غفور رحیم پس بشکا الله تبارک وتعالی بخون کې او مهربان دی یسالونک دوی تپوس کې استانا ماذا احل لهم چې سشي حلال کړي شوی دی د دوی د پاره سشي حلال دی د دوی د پاره قل او فرمای اے محبوب صلی الله علیه وسلم احل لكم الطیبات حلال کړي شوی دي تاسو د پاره پاک سيزونه وما او هغه علمتم چې تاسو خودلی دي من الجوارح خکاری زناورو ته مکلبین خکار باندې ورچولو د پاره تعلمونهن چې تاسو خی دوی ته مما د هغنا علمکم الله چې خودلی دي تاسو ته الله تبارک وتعالى فکلوا نخری مما د هغنا امسکنا چې دوی اونیسی علیکم تاسو د پاره واذکروا اسم الله علیه او واخلی په دی باندې یاد کئ نوم د الله تبارک وتعالى په دی باندې کله چې د ښکاری زناور په د ښکار پس ور پرېږدئ نو په دی باندې د الله نوم واخلی واتقوا الله او یریږئ د الله تبارک وتعالى نه ان الله سریع الحساب بشکا الله تبارک وتعالى زر حساب اغستون کې دی اليوم ننرزي احل لكم الطيبات حلال کړي شوی دي تاسو د پاره پاک سيزونه وطعام الذين او خوراک د هغه کسانو اوتل الكتاب چې ورکړي شوی دي دوی ته کتاب او حل لكم حلال دي تاسو د پاره وطعامكم او تاسو طعام حل لهم حلال دي د دوی د پاره والمحصنات او پاک دامنی من المؤمنات د مؤمنانو زنانو والمحصنات او پاک دامنی خزی من الذين د هغه کسانو نه اوتل الكتاب چې ورکړي شوی دی دوی ته کتاب من قبلکم مخکې د تاسو نه اذا اتیتموهن هر کله چې ورکوي تاسو دوی ته اجورهن مهرونه د دوی محسنین چې نکاح کوونکی غیر مصافحین او بدکاری نکونکی زنا کوونکی نه ولا متخذی اخدان او نا پپټه اشنای نیونکی ومن یکفر بالایمان او څوک چې انکار وکړي په ایمان باندې فقد حبط عمله په تحقیق سره ضایع شو عمل ددو وهو في الاخره فقد حبط عمله په تحقیق سره ضایع شو عمل ددو وهو في الاخره او وی بده په آخرت کې من الخاسرین د تاوانیانو نه